بسم الله الرحمن الرحیم. د نن خبره او د کار خبره. اوس نن په بي بي سي ورلد سرویس باندې او د بي بي سي چې څومره سیسټر انګلیش چینل دي په هغې باندې د اسحاقدار انټرویو چلیدلی ده. دغه انټرویو د بي بي سي ورلد سرویس د ټلویزیون نه علاوه د بي بي سي ورلد سرویس په ریډیو هم خپره شوې ده یا خپره شوې ده. دې نه علاوه تاسو کولی شئ چې په ویب سایټ باندې د بي بي سي په ویب سایټ باندې په آی پلیئر په ذریعه باندې دغه انټرویو په پوره ډول وکتی شئ. مسله بنیادی مسله څه ده؟ اوس د حکومت حامیانو مخصوص کلیپونه راغستې دي او دغه مخصوص کلیپونو په بنیاد باندې رای قایموي چې دغه انټرویو کې اسحاقدار ډیفنس یو اسحاقدار د سوالونو جوابونه نه دي ورکړي، او بل طرف ته د حکومت مخالفین او بالخصوص د مسلم لیگ نواز ډلې حامیان مخصوص کلیپونه راخلي او د هغې په بنیاد باندې دا ثابتوي چې اسحاقدار د خپلې پارټۍ، د خپل ځان، د خپل خاندان، د خپل نظریې او د خپل بیانیې یا د هغې چې کوم نقطه نظر دی د هغې بھرپور دفاع کړې ده. نو دې دواړه خبرو کې بنیادي ایشو دا ده چې دواړه طرفه یعنی طرفینو صرف او صرف مخصوص ویډیو کلیپس راغستي دغه انټرویو نه او د هغې په بنیاد رای قایموي. زه که تاسو ته ووایم چې تاسو لږ همت وکئ دغه ګنټه نیمه انټرویو دپاره که تاسو بي بي سي ویب سایټ ته لاړ شئ، په آی پلیئر باندې دغه واورئ او بیا به وروسته د هغې نه فیصله کیږي او تاسو ته بهتره معلومه شي چې هغلته اسحاقدار څومره په سنسټیو او څومره په بھرپور انداز د خپل موقف اظهار کړی دی. البته هغه ځایونو کې هغه ډیفنسیو پاتې شوی دی چېرته چې د قومي ادارو په انټیګریټي باندې سوال راته. کله چې په قومي ادارو باندې سوال راته نو هغه ځای کې هغه بیا لږ په بیک پوټ لوبېدلی دی. دې نه علاوه که تاسو انټرویو وګورئ نو هغه پوره کوشش کړی چې په مهذبو ټکو کې، په سیاسي ټکو کې د خپل پارټۍ، د خپل ځان، د خپل روزګار حوالې سره ټول موقف وړاندې کړي. او حکومتي ترجمانان بالخصوص چې هغه شهباز ګیل او د کوم چې ترجمان دی د حکومت شبلی پراز، د ګریټ احمد پراز زوی دی، خدای دې احمد پراز صاحب له جنتونه ورکړي، هغې هم لګیا دي چې انټرویو ناکامه ده. نو هغې ته صرف دا یو ریکویسټ دی چې پاکستاني عوام حق لري که دا انټرویو ښه وه او خرابه وه، په دواړه صورته کې پاکستاني عوام حق لري چې دغه انټرویو د پاکستان په یو ټلویزیون باندې نشر شي، او ښه به دا چې په پی ټي وي باندې نشر شي او د اردو ټرانسکرپټ سره چې ترجمې شوي او هغه ټرانسکرپټ لاندې چلیږي چې زیات خلک ورباندې پوهېږي، نو بیا به خلک بهتره فیصله وکړی شي چې انټرویو څومره ښه وه، څومره خرابه وه، څومره هغه د خپل موقف په دفاع کړې ده، څومره هغه د خپل موقف په دفاع کې ناکام شوی دی. نو مهرباني وکړئ او د دې د ټول نه ښه پلیټفارم چې دی نو هغه پی ټي وي کیدای شي. او پی ټي وي په باره کې د حکومت پخواني ترجمان فواد چودري دا دعوه کړې وه چې موږ دا د بي بي سي په طرز باندې چلول غواړو. نو بس یو ټیسټ کیس دی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. که دوی وغواړي او دغه انټرویو د اردو ټرانسلیشن د ټرانسکرپټ سره چې هغې باندې ټیکرز چلیږي ورسره لاندې ورډز ټو ورډز ان ایډیټډ چې بیخي یو لفظ په لفظ یو لفظ هم پکې نه وي بدل شوی، هغه انټرویو دی په پی ټي وي باندې نشر کړي. ممکن ده زما موقف غلطي، خو زیات امکان د دې خبرې دی او زما دعوه دا ده چې د حکومتي ترجمانانو او ورسره د حکومت د حامي ټي وي چینلو صحافیانو موقف سل فصل غلط دی. که څه چې په دغه انټرویوز کې به ځای په ځای اسحاقدار وروسته پاتې شوی، خو ما ته چې څومره محسوسېده نو په هغې کې په نظر دا راتله چې ځینې قومي مفادات یا د قومي ادارو په انټیګریټي چې کله سوال راته نو اسحاقدار لږ د احتیاط نه کار اخیستی دی، محتاط پاتې شوی دی. نو بلنه در کوم دغه انټرویو اړخ ته تاسو آنلاین سرچ کولی شئ، په انګریزي ژبه کې ده او یو ورځ دوه کې به انشاءالله د دې ټول مواد په ریټن کې وربټم چې ورته وایي یعنی لفظ په لفظ به لیکلي شوي هم د بي بي سي په ویب سایټ باندې راشي، ګنې نورو ویب سایټونو باندې هم راتلی شي. دواړو ډلو ته خواست دی چې دغه انټرویو لفظ په لفظ یا ولیکي یا یې ترجمه کړي، نو دا به د پاکستاني عوامو د حکومت د موقف لپاره هم او که غلطي او که صحیح وي، او د اپوزیشن د موقف لپاره هم که غلطي او که صحیح وي، په دواړو صورت کې به ډېره مؤثري او ډېره ښه خبره وي. د وخت راکولو یو جهان مننه.